دغه یوه مسله هم ډېره پوښتنه کېږي چې د زنانو یو ناجوړي ده په نامه د لیکوریا. دا ناجوړي داسې وي چې هغه د زنانې سپینې اوبه نه بندېږي، بس روانې. نو دوی دا پوښتنه کول کېږي چې په دې سره جامې خرابېږي او که نه، او د لمانځه به څه ترتیب. عزتمنو، جامې خو چې د بدن څه، که د غټو بولي که د کشنۍ بولي، چې هر شی راوتي، جامې هم په خرابېږي او دس هم په ماتېږي. نو د لیکوریا چې کومې دا سپینې اوبه دي، په دې سره جامې خرابېږي، دا پرېول واجب دي، پرېوي به. اوس که چیرې د یو زنانې ناجوړي دومره ډېره وي، دا د لیکوریا دا سپینې اوبه چې د یو لمانځه وخت هم نشي پیدا کولی چې دا په هغه کې لمونځ وکړي، بیا یو څک یو قطره راشي، نو دا معذوره بلل کېږي. د دې دپاره په شریعت کې دا حکم دی چې دا به یو وارې د لمانځه د وخت دپاره اودس کوي، بیا د دا بل لمانځه پرې، مثلا د مازدیګر وخت داخله سو اودس یې وکړي، بیا در ماښامه پورې د دې اودس نه ماتېږي. په دا دوران کې دا که نفل کوي که تلاوت کوي، دا ټوله کولی شي. دغسې د ماښام په وخت کې اودس تازه کړي، بیا در مخصنه پرې اودس نه ماتېږي. اودس نه ماتېدل دا مطلب چې په دغه ناجوړي نه ماتېږي. نور که یو بل داسې عمل وکړي، مثلا بول یې وکړي یا د بدن څه د یو ځای زخمي سو وینه راووتله، په یو بل شي خو اودس ماتېږي، خو په دغه ناجوړي نه ماتېږي. د یو لمانځه وخت، مثلا د ماپښین دې وکړي د لمانځګره پرې، د مازدیګر دې وکړي د ماښام، او جامې به پرېوي. دا چې اودس یې وکړي، جامې به هم پرېوي. بیا که راسي مثلا هغه عذر بلل کېږي، معذوره بلل کېږي. که چیرې د لمانځه باندې دا ولاړه وي، که ترې راسي، نو هغه جامې بیا ورته معاف. خو زنان لپاره دا بهتره خبره دا ده. ګوره موږ ځکه صفا درته وایو چې بیا نه په پوهېږي چې دا مسله سم سړی واضح نه کړي بیان. هغه کم نکر چې دی د عام ناجوړي په وخت کې اغوندي، د هغه سره د ټیشو پیپر استعمالوي. ټیشو یعنې دغه د دسماتي کاغذ دی، دا کم چې ټیشو پیپر دی دا دې استعمالوي، یا دې یو کپړه استعمالوي چې کله لمانځه ته ولاړېږي کپړه دې بدلوي، یا دې ټیشو غورځي چې هغلته دا لمانځه ته درېږي. په دغه وخت کې باید د دې جامې پاکې. نو د لیکوریا ناجوړي والا چې کومه ده، دا معذوره بلل کېږي. خلاصه یو وارې بیا درته وایم چې هر که چیرې دومره وخت دا نشي پیدا کولی چې دا لمونځ وکړي، بس هغه څک څک یا قطره راځي، دا معذوره ده. او که داسې نیمه ګنټه نه وي، یوه ګنټه نه وي، بیا راسي، هغه معذوره نه ده. هغه به هر لمانځه ته مثلا اودس کوي، که چیرې راله برته اودس ماتې، یا معذوره هغه دی چې دومره وخت نه ورته پیدا کېږي چې دا لمونځ کې وکړي، نو دا اودس یې هم ماتې، جامې هم په خراب. په حواله سره د شامی جلم راول صفحه نمبر 305 باب الحیض.